بسم الله الرحمن الرحیم. د نورانی قاعده پنځم سبق دی تنوین. تنوین ویل کیږي دو زوره، دو زیره، دو پیشه. د دو زوره ته هم تنوین ویل کیږي، دو زیره ته هم تنوین ویل کیږي، دو پیشه ته هم تنوین ویل کیږي. کښنی زور زیر پیش پیژندل دي چې زور لوړ دی، زیر کښته دی، پیش لوړ دی. دا کښنی پیژندل دي چې دا کښنی و پیژندل چې دو زور دا شی دی، دو زیر دا دی، دو پیشه دا دی. چې دا کښنی و پیژندل چې یو زور، یو زیر، یو پیش، دا د و پیژندي. دو زور د خپل اسانه پیژني چې دا دو زور دي، دا یو نه دی، دا دو زیر دي، دا یو نه دی، دا دو پیشه دي، دا یو نه دی. اوس به کښنی ته دا پر دا ترتیب باندې وایه: میم دو زور من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من، دا می صرف دا اول لفظ در توای، دا هر لفظ به بیا ته دا رقم جلا جلا سره وای. با دو زور با دو زیر با دو پیش بن واو دو زور واو دو زیر واو دو پیش ون فا دو زور فا دو زیر فا دو پیش فن ثا دو زور ثا دو زیر ثا دو پیش ثن ذال دو زور ذال دو زیر ذال دو پیش ذن زا دو زور زا دو زیر زا دو پیش زن زا دو زور زا دو زیر زا دو پیش زن سین دو زور سین دو زیر سین دو پیش سین صاد دو زور صاد دو زیر صاد دو پیش تا دو زور تا دو زیر تا دو پیش تن دال دو زور دال دو زیر دال دو پیش دن تا دو زور تا دو زیر تا دو پیش را دو زورن را دو زیرین را دو پیش رن نن دو زور نن دو زیر نن دو پیش نن لام دو زور لام دو زیر لام دو پیش لن ضاد دو زور ضاد دو زور ضاد دو پیش ضن یا دو زور یا دو زیر یا دو پیش ین شن دو زور شن دو زیر شن دو پیش شن جیم دو زور جیم دو زیر جیم دو پیش جن کاپ دو زور کاپ دو زیر کاپ دو پیش کن قاپ دو زور قاپ دو زیر قاپ دو پیش قن خا دو زور خا دو زیر خا دو پیش خن غین دو زور غین دو زیر غین دو پیش غن حا دو زور حا دو زیر حا دو پیش حن عین دو زور عین دو زیر عین دو پیش عن ها دو زور
هادو زیر هن هادو پیش هن 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 همزه دو زر ان همزه دو زیر این همزه دو پیش اون ان ان اون. اوس دغه حرکات او تنوین دغه دوه مخه د حرکاتو مخ او د تنوین مخ د امخان په د باندې سم زده که چې دغه د سم زده سو امتحان د چپې خواجم واخه د حروف د چپې خواجم وغواړه د یو طرفه د بل طرفه د لاندې خواصه د صفحه په ووایه د سربیرې خواصه په ووایه چپه ورسته په ووایه چې د دغه حروف د سوي دي که نه که زده سوي وه دی بیا دا د هر طرفه څه ویلی سي. اوس چې بیا د دې ځاسه بل مخ ته واړی بس بیا دی کولی سي چې په خپله یې ووایي هغه که دلته دا نه و زده بیا پرمختګ نسي کوی په خپله نو در دغه ځایه دغه یې مه تېروه دا ښه په زده که په ده باندې چې ده په خپله ووایي بیا وها خواته دی په خپله خالي اشاره ورکوه دی بیا ځي پر لار بیا دی نه درېږي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.